حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د شیدو سره یا په شیدو کې د اوبو ګډول منع کړی و او بیا د خپل عادت سره سم یو شپه د مدینه منورې په لارو او کوڅو کې په پیره او غزمه ګرځېدی. کله چې ستړی سو نو یې د یو کور دیواله ته تکیه وکړه، خو د هغه کور څخه یې واورېدل چې یوه ښځه خپلې لور ته وایي په شیدو اوبه ګډې کړه. لور یې ورته وویل څنګه دا کار وکړم او امیر المؤمنین د دغه کار څخه منع کړې ده. مور یې ورته وویل خلک یې ګډوي ته یې هم ګډې کړه، عمر په موږ څه خبرېږي؟ لور یې ورته وویل که عمر نه دی خبر او نه خبرېږي خو الله جل جلاله خبر دی. دغه خبره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر زړه ښه ولګېدل او ډېره یې خوښه سوه. کله چې سهار سو خپل زوی عاصم یې راوغوښتی او دغه کور یې ور وښاوه. ویل زویه ورسه په دغه کور کې یوه پیغله ده، په نکاح یې کړه. زه فکر کوم چې داسې اولاد به وزېږوي چې د عربو سردار به سي. زوی یې هم دغه پیغله په نکاح کړه او د عاصم چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زوی و د دغه ښځې څخه لور پیدا سوه او هغه لور یې بیا په وروسته کې عبدالعزیز ابن مروان په نکاح کړه او هغې بیا امیر المؤمنین عمر ابن عبدالعزیز پنځم خلیفه راشد وزېږاوه. یعنی د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله مور د عاصم لور او د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه لمسی ده.